Assalamu alaikum dear students, jom tasu teachers, tasu margare Salman Shal students څنګه تاسو پته ده چې مونږ یو نوې کورس شروع کړی دی چې د هغې نوم دی ټریډینګ. ټریډینګ چې کوم دی مونږ ډسکس کړی و چې د ټریډینګ څه ته وایي. ټریډینګ چې کوم دی ټیکنیکل انالیسز مونږ بیا ډیفاین کړی و، نو چې فردر اوس ټاپکس مونږ ډسکس کړي. نن چې زمونږ کوم ټاپک دی، نن زمونږ سیکنډ ټاپک دی، د هغې نوم دی ټایپس آف ټریډینګ. سیره چې مونږ کم قسم ټریډینګ، مونږ په کم قسمونو باندې ټریډینګ کولی شو. زمونږ سره دلته کې چې کوم دي په ټایپس آف ټریډینګ کې زمونږ سره راځي درې قسمه ټریډینګ دي. یو ته مونږ وایو پوزیشنل ټریډینګ، بل ته مونږ وایو سوینګ ټریډینګ، او سیکنډ ون چې کوم دی هغه تھرډ ون زمونږ سره دی ډے ټریډینګ. سیده یو پوزیشنل دی، یو زمونږ سره سوینګ دی، بل زمونږ سره ډے ټریډینګ دی. دا موږ ډسکس کوو ون بای ون انشاءالله چیرې what is positional trading, what is swing trading and what is day trading. دا موږ انشاءالله ډسکس کوو. موږ اولنی راځو زموږ چې کوم دی پوزیشنل ټریډینګ. what is positional trading؟ نو اولنی خبره پوزیشنل ټریډینګ دا زموږ سره چې کوم دی د میاشتو په حساب باندې کوو. ګوره دا سره کنه څنګه چې مونږ د یو کمپنۍ نه مونږ دا سوچ مونږ خپل ټیکنیکل انالیسز استعمال کو او مونږ د هغې نه بعد یو سیز ډیسایډ کو، یو خبره یو ټاپک یا یو سیز چې کوم دی مونږ ډیسایډ کوو چې مونږ ووایو چې یاره بھائی تو دا پلان کې کمپنۍ نه پلان کې شیر یا پلان کې سټاک کې انویسټمنټ کوم، تو د هغوی نه دا سیز اخیستل غواړم یا سیز هغوی نه اخلم. سیده دا سیز چې زه اخلم نو د دې لپاره مونږ ټیکنیکل انالیسس تاسو ته ویلو مونږ استعمالو، دا مونږ یوز کوو. نو هغې کې چې کوم دی په ټیکنیکل انالیسس کې داسې وي چې کله چې مونږ سیز والو نو په پوزیشنل ټریډینګ کې چې کوم دی دا سیز مونږ د لانګ ټرم دپاره اخلو، دا مونږ د ډېر ټایم دپاره اخلو. مطلب د دې خبرې دا دی چې بھائی ما سره سټاک واخیستلو لیټ سپوز په فروری کې، سیده دا سټاک چې کوم دی که نه دا به زما سره پروت وي، دا به زما سره 3-4 میاشتې پروت وي. د هغې نه بعد ما ځان ته یو ټارګېټ سلیکټ کړی دی چې دا به زه په پلان کې په سپتمبر کې یا په اکتوبر کې یا په نومبر کې دا به زه خرڅوم او زه به په دې کې دومره پیسې ګټم. ټیک ده، هغه کې موږ ځان ته ټارګېټ کړو، هغه ټارګېټ کې چې کوم دی نو مطلب بیا موږ هغه ټارګېټ ته ځان رسوو. اوکې، دا زموږ سره راځي په پوزیشنل ټریډینګ کې. مطلب د خبرې دا دی چې یاره لیټ سپوز ما په جنورۍ کې چې کوم دی سټاک واخیستلو، لیټ سپوز سټاک ما واخیستو په 200 باندې، ٹھیک ده، او زه وایم چې یاره دا چې کوم دی دا به 6 میاشتې بعد چې کوم دی دا به زه خرڅوم په 350 باندې. نو که دا چې مونږ د 200 نه د 350 پورې خیجو نو مونږ به ځان ته ټارګېټ ایږدو. ټارګېټ کې بیا مونږ د هغې دپاره ټیکنیکل انالیسس کوو. د هغې انالیسس په وجه باندې بیا مونږ ځان ته ټایم هم ټخ کوو، سپیسیفای کوو، دا به زه په دومره میاشت بعد دا خرڅوم، مطلب دومره میاشت بعد به د دې قیمت دومره وي. ټیک ده، بل په دې کې چې کوم دی که نه زمونږ سره دغه چې دی دا ریسک، دې کې ریسک هم ډېر زیات لو وي. ولته په قلاره باندې چې دې کې چې کوم دی ډے ټو ډے کېناستل نه وي پکار که نه، خو بس تو سیز ورکه او هغه به په خپله باندې ځي او انشاءالله هغه به مونږ چې کوم دی زموږ ټارګېټ به اچیو کېږي. بل چې کوم دی که نه دې کې د ریسک بالکل لو دی. ولې لو دی؟ ځکه چې په دې کې کوم چې زموږ سره هغه سمال فلکچویشنز وي که نه، مونږ هغې ته سوچ نه کوو. کوم چې اتار چړاو راځي ورکوټې که نه مونږ د هغې دغه نه کوو، ځکه زموږ ټارګېټ چې کوم دی خو 2 میاشتې بعد دی او زموږ ټارګېټ چې کوم دی هغه لانګ ټرم دپاره دی که نه، نو مونږ به د هغې خبرو ته سوچ په دې کې نه کوو. ټیک ده، نو پوزیشنل ټریډینګ چې کوم دی که ډېر کسان چې دي نو هغه زموږ سره پوزیشنل ټریډینګ هم کوي. بل په دې کې داسې ده تاسو ته خو ما وایي چې یاره مونږ یو څیز واخلو په جنورۍ کې او هغه زه وایم چې دا به زه په سپتمبر کې خرڅوم، دا زموږ سره راځي په پوزیشنل ټریډینګ کې. دا مونږ د میاشتو دپاره ځان سره سټاک کېدو او سټاک بیا مونږ 6 میاشتې بعد 2 میاشتې بعد بیا خرڅو، دا زموږ سره راځي په پوزیشنل ټریډینګ کې. کلیر شو دا خبره که نه؟ دویم چې کوم دی زموږ سره راځي په دې کې سوینګ ټریډینګ. سوینګ ټریډینګ چې کوم دی که نه په ټریډینګ کې د ټول نه موسټ پاپولر چې کوم دی زموږ سره سوینګ ټریډینګ دی. په سوینګ ټریډینګ کې څه وي؟ داسې ده که نه چې یاره زه په یو مارکیټ کې یا په سټاک کې یا یو شیر کې انویسټمنټ وکړم او زه وایم چې دا زه به دا پیسې 8 ورځې بعد 9 ورځې بعد راوباسم. صحیح ده؟
مونږ به دا پیسې اوه ورځې بعد اته ورځې بعد نهه ورځې بعد به زه واپس راوباسم. دا زموږ سره راځي په سوینګ ټریډینګ کې. سوینګ ټریډینګ زموږ سره فیو ډیز دپاره وي. یو کوم چې دغه پوزیشنل ټریډینګ دا فیو منت دی او دا زموږ سره فیو ډیز دی. اوکې نو مطلب هفته یا نهه ورځې یا اته ورځې بعد زه به خپل پیسې راوباسم. دا زموږ سره راځي په سوینګ ټریډینګ کې. نو دا چې کوم دی دا زموږ سره ډېر زیات پاپولر دی. اوکې دا به انشاءالله بیا بریفلی مخکې ډسکس کوو. بل چې کوم دی زموږ سره دریم چې دی هغه دی ډے ټریډینګ. ډے ټریډینګ کې کوم دی هغه داسې وي چې یاره په ډے ټریډینګ ډېر زیات مزدار څیز دی خو دا د هغه کسانو دپاره دی چې کم سکلفل وي چا سره سکلس یې وي. مونږ چې کوم د ورځې کوم ټریډینګ کوو دا زموږ سره راځي په ډے ټریډینګ کې کوم چې مونږ ودن ډے کې کوو که نه. ټیک شو دا دغه وي کوم کسان چې سکلفل وي کوم کسانو سره چې نالج وي ایکسپیرینس وي هغوی سره ډسپلین وي نو هغه کسان چې کوم دی هغه ډے ټو ډے ټریډینګ کولی شي. سیده ځکه چې هغوی ته مطلب هغوی د مارکیټ د اتار چلاو د هر څه نه خبر وي. اوکې نو مونږ به ډے ټریډینګ هم کوو خو انشاءالله دا به مونږ لکه چې کله مونږ په هر څه باندې دغه شو زمونږ سره سکلز راشي زمونږ سره نالج راشي زمونږ سره ایکسپیرینس راشي او مونږ په ډسپلین باندې پوه شو نو مونږ به د هغې نه بعد چې کوم دی ډے ټریډینګ کوو. ٹھیک دی جی. نو دا چې کوم دی په دې کې داسې وي لکه تاسو به صرف د ورځې 2 غنټې کینئ 2 غنټې تاسو به یې ټریډینګ وکړئ ستاسو لپاره دا انف دی. بس بیا ځای په خپل کار ماري خپل ډیوټي که هر څه یې که نه تاسو هغه کولی شئ. په ډے ټریډینګ کې داسې وي که نه چې مارکیټ ته مونږ ګورو مونږ په 2 ټیمونو کې چې کوم دی مارکیټ کې ټریډینګ ډېر په ټاپ باندې کېږي. یو چې کوم دی کله مارکیټ کولاویږي د مارکیټ د کولاوېدو کې 2 غنټې او کله چې مارکیټ بندېږي نو د بندېدو نه مخکې چې کوم 2 غنټې دي نو هغې کې چې کوم دی ټریډینګ ډېر په ټاپ باندې وي. تاسو د ورځې دغه ټایم هم ورکوئ که نه تاسو په اسانه باندې ټریډینګ کولی شئ. تاسو خپل جاب ورسره هم کولی شئ خپل کار ورسره هم کولی شئ او صرف 2 غنټې ورکوئ بیا تاسو هغې باندې دا ټریډینګ کولی شئ. داسې ده چې فار ایگزامپل مارکیټ په پاکستان کې چې کوم دی نو عام بازار مارکیټ کولاویږي په 9 بجې باندې نو کوم چې اولنی 9 دی 2 غنټې دي 9 او 10. ٹھیک شو د 9 نه وال 10 پورې 10 نه والا 11 پورې 2 غنټې دا شولې که دا نه که فار ایگزامپل مارکیټ بندېږي په 15 بجې باندې نو بیا د 3 نه 4 او 4 نه 5 دا کوم 2 غنټې چې تاسو دا دې له ورکوئ تاسو په دې باندې باقاعده ښه مزدار او ښه فایدهمند چې کوم دی ټریډینګ کولی شئ تاسو به خپل ټارګېټ هم اچیو کولی شئ. نو وی ورته زمونږ نننی کلاس دا زمونږ تیوري وه. انشاءالله سبا نه موږ پریکټیکل ورک شروع کوو. تاسو ته په کوم ځای کې مسلې تاسو په کوم ځای کې نه پوهېږئ تاسو خپل کوېسچن په کمنټ کې کولی شئ. خوشحال اوسئ آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.